دا فکر مه کوه چې له افغانستان نه لاړې زتی ولا په دغه دوبۍ کې داسې ملګري راوړم دلته په لایف کې درته جګوم مخ به یم ښکاره کړي درته هر څه به درته ښکاره کړي که په دویمه ورځ سر درته په کونه کېنږده تا نه به پیدا یم ملګرو زه به تاسو ته یو خبره وکړم کله چې دا جنرال موبین او خلیل لایو راغلي او په خپل منځ کې چې کم وران شو او بیا جنرال موبین چې ورته کمې خبرې وکړې هغه هم تاسو په سر کې واورېدې چې څه قسمه خبرې ورته کولې د هغې نه پس که تاسو وګورئ تر اوسه پورې د خلیل کومه یو ویډیو چې ده هغه هم سوشل میډیا ته نه ده راغلې یعنې تر اوسه پورې هغې ویډیو نه ده اپلوډ کړې او وجه صرف دا ده چې د جنرال موبین کم پریشر چې دی هغه پې دی ځکه چې جنرال موبین ورته دا هم ویل که ته په دوبۍ کې ناست یو که د ملک په هر ځای کې ناست یو د دې دا مطلب نه دی چې ته د ملک نه لاړ شي نو بیا چې کم دی هلته به غلی شي او په افغانستان او د افغانستان کم خلک چې دي په هغې پسې به خبرې کې هلته هم زما داسې کسان شته چې یو اډر ورته وکړم نو ستا چې کم دی هر څه هغه کولی شي نو د هغې نه پس که تر اوسه پورې د هغې کم د ټیک ټاک اکاونټ وګورئ تر اوسه پورې لا ویډیو هم نه ده اپلوډ کړی او داسې په کار هم ده چې یو سړی غلط داسې دغه خورئ نو هغې دپاره داسې پریشر پکار دی ځکه حکومتونه چې کم دی هغه خو داسې هر سړی نشي رانیولی او بلکې حکومت هم د دې څه خلاف ورزي یا څه دغه ایکشن پې نه اخلي خو که موږ وګورو جنرال موبین چې کومې خبرې کړلې نو ټول خلک یې ډېر زیات صفت کوي او وایي چې دا یو ښه کار کړلی چې داسې د قلیل او د نور کم ټیک ټاکرانو ته یو پیغام ورکړی دی نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کولی انشاءالله بلې ویډیو کې ملایو الله حافظ